د سر خبرې. کله چې د ناکامو دولتونو بیا رغونه په نامه کتاب چې د 21مې پېړۍ د دولت د اساسي دندو لپاره طرحه جوړوي چاپ شو، 3 ډوله خبرې پرې وشوې. د پرمختیایي هېوادونو اتباعو او مرستندویه کسانو فکر کاوه چې د هایټي، کوسوو، سریلانکا او سومالیا له شرایطو سره سم لیکل شوی دی. خو د همکارانو له یوې پراخې کړۍ سره مباحثه وښودله چې دغه کتاب د هغو هېوادونو له اصولو سره سر خوري چې د 21مې پېړۍ د جهاني کېدو د پرمختګ غوښتونکي دي. هغه هېوادونه د دولت، آزاد بازار او مدني ټولنې ترمنځ د انډول ساتلو هڅې کوي چې په دغه برخه کې مکسیکو، مالیزیا، کاناډا او اندونیزیا هېوادونه شامل دي. نننی مالي نړیوال بحران هم هغه طرحې ته اشاره کوي چې په ښکاره او عامو ټکو د دولت دندې توضیح کوي او په ټوله پرمختللې نړۍ کې د حکومت، آزاد بازار او مدني ټولنې ترمنځ د انډول ساتنې اړتیا ته اشاره کوي. اوس په ډاګه شوه چې د نړۍ د تاریخ په دې حساس وخت کې هغه چوکاټ ته اړتیا ده چې وسیله یې د جهاني کېدو بریاوې خوندي او یقیني شي، او په ډاګه کړي چې د 20مې پېړۍ ټولنیز قرارداد لا هم د نړۍ لپاره ضروري دی. په 2000 زېږدیز کال کې د خصوصي سکتور په نړۍ کې د خلکو نظریه دا وه چې اقتصاد د مبارزې له لارې څه ډول ژغورلی او یو شکل ورکولی شي. هوکړه شوې وه چې د جهاني کېدو پروسه له دولته غواړي ځینې اساسي دندې په نوې او اغېزناکه طریقه سره ترسره کړي. همداراز موافقه شوې وه چې باید په نړیواله کچه د دولتونو ترمنځ فعالیتونه همغږي شي. هغو په دې سربېره دا هم څرګنده شوه چې سیاستوال پر حوادثو د لیکلو لپاره له پخوا تیاری نه لري او لا هم همغږي شي. هغو په دې سربېره دا هم څرګنده شوه چې سیاستوال پر حوادثو د لیکلو لپاره له پخوا تیاری نه لري او لا هم د جهاني رغونې د احیا د پروسې د لارښوونې لپاره منظم تدابیر په نظر کې نشي نیولی. تاچر او ریګن چې د آزاد بازار په ګټو باوري شول، استفاده یې ترې شروع کړه. له هغه وخته آزاد بازار د اصلاحات منونکي په توګه وپېژندل شو. آلن ګرینډر پخوا ویلي و چې مارکېټونه باید خپله تنظیم شي، خو له بحران وروسته یې د کانګرس پر وړاندې وویل: ما یوه تېروتنه وکړه چې د آزاد بازار سیستم رانه په ناڅاپي توګه سقوط وکړ، چې زه دغه ترخه حقیقت سخت خواشینی کړم. د دغو څرګندونو هدف دا و چې د دولت او آزاد بازار ترمنځ انډول څنګه وساتل شي. خو د ننني بحران یوه نښه د تنظیم په چارو کې زموږ پاتې کېدل و. اوس معلومه شوه چې دغه ناکامي د مارکېټونو په ډاینامیکه پروسه کې ده، خو یوازې دولت دی چې د آزاد بازار د ناکامۍ پر مهال سیاسي او ټولنیز غبرګونونه تنظیمولی شي. که څه هم ویل شوي و چې دولت به د آزاد بازار د پرمختګ لپاره هڅې کوي، خو لا هم د آزاد بازار او شخصي شرکتونو د ابتکار ترمنځ د یو مناسب انډول د ساتلو لپاره چندانې کار نه دی شوی. له تشبث سره بحران تړلی وي، خو د 20مې پېړۍ لویه لاسته راوړنه د بحرانونو تشخیصول، په کټګوریو ویشل او د مدیریت لپاره یې د داسې لږو سیسټمونو ایجاد و چې د مستشبثینو په وړاندې ظرفیت یې لوړاوه. په دغو سیسټمونو کې بیمه او کریډټ هم شامل و. همداراز یې د خطرونو پر وړاندې له تضمین څخه د وسیلو په څیر استفاده کېدله. له دې سره سره د 21مې پېړۍ تر لومړنیو کلونو پورې د خطرونو په مدیریت کې له احتیاطي سیسټمه استفاده نه ده شوې. دا چې بحرانونه اوس د شخصي سکتور په وسیله مدیریت او ارزول کېږي، نو د آزاد بازار او دولت ترمنځ د چک او بیلانس دنده ستونزمنه شوې ده.
د دغه حالت په پایله کې هیڅوک د بحران شدت او پراخوالی نشي اټکلولی او نه هم څوک پر دې پوهیږي چې د دغه سیسټم له بحران څخه د رایستلو لپاره څومره سرچینې پکار دي. د 2007 کال په پای او د 2008 کال په دوبي او خزان کې د بحرانونو د ارزونې د لویو ډلو لخوا شخصي یا اشتراکي پانګوال د دغو نرخونو پر بنسټ پریکړې کړې او ممکن له ډیرو داسې زیانونو سره هم مخ شوي وي چې بالقوه خطر سره به برابر نه وي.